شتا پس پین قرآن کی دا احیاء خلافت لارا پاکا او سپیڅلی دا کتاب او دا دعوت لارا شتا پس پین قرآن کی دا احیاء خلافت لارا پاکا او سپیڅلی دا کتاب او دا دعوت لارا پاک اسلام با هیڅ کلا غالب نشي پس وزارو کفر دی سر کفر دا مغرب او جمهوریت لارا پاک اسلام با هیڅ کلا غالب نشي پس وزارو کفر دی سر کفر دا مغرب او جمهوریت لارا دوی هم شورای نظام د خود لاندې کړی دی وګورئ مولا هم ټینګه کړی د ذلت لارا دوی هم شورای نظام د خود لاندې کړی دی وګورئ مولا هم ټینګه کړی د ذلت لارا شتا پس پین قرآن کې د احیاء خلافت لارا پاکا او سپیڅلی دا کتاب او د دعوت لارا څوک چې د پردو په لاره تللي رسوا شوي دي شکر مؤمنان لري ښایسته د شریعت لاره څوک چې د پردو په لاره تللي رسوا شوي دي شکر مؤمنان لري ښایسته د شریعت لاره ان شاء الله مونږ په شرعي لاره تلیون کوو ګران رسول الله راته ښودلي د عزت لاره ان شاء الله مونږ په شرعي لاره تلیون کوو ګران رسول الله راته ښودلي د عزت لاره شتا پس پین قرآن کې د احیاء خلافت لاره پاکا او سپیڅلی دا کتاب او د دعوت لارا هر منځ کې مونږ د مستقیمې لارې سوال کوو ولې مو بیا پرېښي د قرآن او د سنت لاره هر منځ کې مونږ د مستقیمې لارې سوال کوو ولې مو بیا پرېښي د قرآن او د سنت لاره پام کړه عقابي جانانه لار درنه خطا نشي پرې نږدې هېڅکله دغه لنډه د جنت لاره پام کړه عقابي جانانه لار درنه خطا نشي پرې نږدې هېڅکله دغه لنډه د جنت لاره ستا په سپین قرآن کې د احیاء خلافت لاره پاکا او سپیڅلی دا کتاب او د دعوت لاره ستا په سپین قرآن کې د احیاء خلافت لاره پاکا او سپیڅلی دا کتاب او د دعوت لاره